په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو د جبري شړلو لړۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په یو راپور کې خبرداري ورکړې چې کله پاکستان راستنه شوي کډوال د اړتیا وړ سرپناه او اسانتیاوې ترلاسه نه کړي، ښایي په دې ژمي سړه هوا کې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي. دغه کمشنرۍ وایي چې د دغو کډوالو یو شمېر یې د اسانتیاو د نشتوالي له امله په تنفسي ناروغیو اخته دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د ښځو او ماشومانو په ګډون یو زیات شمېر راستنېدونکي زیانمنونکي دي او که دوی ته مناسب سرپناه ونه رسیږي د ژمي په موسم کې به د دوی ژوند له خطر سره مخ شي. له دوی څخه زیات شمېر د سړې هوا او پاکستان ته د ستونزمن سفر له امله افغانستان ته راځي او د برونشیت په څېر ناروغیو اخته کیږي. دوی د جامو په ګډون د ژوند ټول اړتیاوې نه دي راوړي، نو دوی نشي کولی د ځان ساتنه وکړي. پاکستان خبر ورکړی چې په تیرو 2 میاشتو کې یې لږ تر لږه 1.5 میلیون بې اسناده کډوال ایستلي، که څه هم امریکا له دغه هیواده غوښتي چې د ژمي په موسم کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورو کړي، خو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو وایي چې د دې ټول لامل امریکا دی او د امریکا ناسمې سیاست د کډوالو د بحران سبب ګرځېدلی دی.